کچری تاسو وایي چې زموږ د مخ رنګ دې سپین شي او د هغې سره زموږ د وجود د رنګ دې هم سپین شي او کچری په مخ باندې ستاسو تورسري وي کوم ته چې هایپر پیګمنټیشن ویلی شي یا د هغې سره ستاسو په مخ باندې ډارک سپوټډ وي لکه څنګه تاسو ته په تصویر کې لیدی شي یا ستاسو په وجود کې هغه زهریلا کیمیکل کوم ته چې موږ فری ریډیکل وایو هغه زیات شوي وي چې د هغې په وجه باندې ستاسو د مخ سرمن یا د وجود سرمن ډېره زر بوډاوالي طرف ته روانه وي کوم ته چې ورینکل ویلی شي یا ستاسو چې کومه ینه ده کوم ته چې لیور ویلی شي هغه په صحیح طریقه باندې خپل کار نه کوي یا د شوګر د وجې کچری د انسان په نظر کې کمزورتیا راځي یا د هغه چې کوم خپې دي په هغې کې کمزورتیا راځي یا د هغه چې کوم وجود دی په هغه کې کمزورتیا راځي یا چې د هغه کوم اعصاب دي په هغې کې کمزورتیا راځي چې دې ته ډایبیټک کمپلیکیشن ویلی شي د دې نه د بچ کېدو دپاره او د دې سره سره ستاسو په وجود کې هغه طاقت کم چې ستاسو وجود د بهر بیمارو نه بچ کوي کوم ته چې امیونټي ویلی شي د دې مضبوطوالی غواړي نو دې ټولو علاماتو له په سکرین باندې کوم ګلوټافیر ټیبلیټ چې لیدی شي دا د علاماتو له استعمالیږي خو په دې کې ګلوټاتایون او پلس ویټامین سی چې وي دغه یو به تاسو استعمالوئ چې ویټامین سی پکې نه وي نو نه به استعمالوئ ځکه چې دا د انسان په وجود کې دننه نه حل کیږي په صحیح طریقه باندې چې د هغې په وجه باندې بیا ستاسو وجود ته فایده نه درکوي دا ګلوټافیر تاسو د ښکلا او د جسم د طاقت لپاره استعمالوئ خو د دې سایډ افیکټ او نقصانات هم شته که چېرې دا تاسو اوورډوز کې مطلب په یو ټایم باندې تاسو دا ډېر زیات استعمال کړئ چې دا زړه چې کولی شي الټې راوستلی شي چې هغې ته نوز یا ومیټینګ ویلی شي د انسان په خېټه باندې در راوستلی شي چې هغې ته ابډومینل پین ویلی شي د انسان خېټه سختولی شي د انسان خېټه خرابولی شي چې هغې ته ډایریا ویلی شي یعنې پیچس طرف ته یې بولی شي او د انسان په خېټه کې ګیس جوړولی شي او د هغې سره اوازونه هم پیدا کیدی شي چې هغې ته بلوټینګ ویلی شي او د دې سره د انسان په ساه کې تکلیف هم راوستلی شي او دا ګلوټافیر تاسو د جسم د ښکلا او د طاقت لپاره استعمالوئ خو که چېرې تاسو ته دا علامات یا دا بیماري وي نو په دې دوران کې د استعمالولو نه وړاندې به خامخا تاسو د خپل ډاکټر نه تپوس کوئ هغه زنانه چې حمل لري یا هغه زنانه چې ماشومانو له پی ورکوي یا هغه انسان چاته چې د ساه مسله وي کله هم چې هغه ساه اخلي ډېره زیاته په تکلیف سره ساه اخلي او بار بار یې ساه بندیږي چې دې ته استما ویلی شي یا کله چې تاسو دا ټیبلیټ استعمال کړئ ستاسو په وجود باندې الرجي علامات راولي یا تاسو ته هغه بیماري وي کوم ته چې اټو امیون ډیزیز ویلی شي یعنې دا یو داسې بیماري ده چې د انسان په وجود کې هغه طاقت چې انسان د بهر بیمارو نه بچ کوي هغه په دې ټایم کې د انسان چې کوم اندامونه دي هغه خوړل شروع کړي چې هغې ته اټو امیون ډیزیز ویلی شي نو په دې دوران کې د استعمالولو نه وړاندې به خامخا تاسو د خپل ډاکټر نه یو ځل تپوس کوئ نو که چېرې دا ویډیو انفارمیټیو وي خپل فرینډ سره شیر کړئ او دغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره آی ډي در سره هم فالو کړئ ځکه چې د دې سره زموږ ټیم ته ډېره حوصله افزایي کیږي شکریه الله حافظ